السلام علیکم. په دې بنگلاديش کې دومره شدید بغاوت ولې وشو؟ د زمونږ د پاکستان لا مغربي پاکستان چې په هغه وخت کې دا پاکستان دلم اوس عبرت اغستل پکار دی د غزنیت د بغاوت او د بغاوت حد ته وګوره چې د بنگلاديش کم فاونډینګ فادر او مطلب د بنگلاديش چې کم بانیو بنگلاديش چې آزاد کړو جوړ کړو شیخ مجیب الرحمن خلک په دې کې اوس دومره قارو چې په هغه پسې د هغه په سټیچو پسې د هغه په پوتلې پسې د هغه په بوت پسې برغه دي او هغه سټکونه وته نیولې دي چې په کم ځای کې بوتلې وي هغه وګرځولې په کرینونو باندې او ماتې کړلې. اوس دا دومره غم غوسه دا دومره شدید غوسه شدید لیول والا بغاوت په دې خلکو کې ولې و چې خپل بانی چې کوم د بنگلاديش بانی د هغه خلاف هم شو چې دا کار ټول دوران کړی دی. په پښتو کې مونږ متل کوو کنه وای د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مش پښوله بس اق چل د دې خلکو سره شوی او هغه په دې زړه کې ساتلی او هغه اور پکې پروت اخر کې وروته او دس وروته لکه لاوي والا غر چې چوي او لاوا بار ته روزي. د باران نه چې ته پټېږي کنه باران ته لم دی او الټه د ناوی لاندې شپشي نو ناوه خو تا د حد نه سیوالم دی دغه شانت کې دوی د یو اسټابلیشمنت نه ازادي حاصلول چې موږ ته دیموکراسي ملو شي هغه چې ول ازادي ورکول هغه په بل اسټابلیشمنت کې نه باسي زما خبره ته وکړه د څه کار وشو کنه چې د 1970 خبره د یحیی خان په دې پاکستان کې هغه وخت کې د بنگلاديش مشرقي پاکستان او د پاکستان مغربي پاکستان او ویست پاکستان اوس د یحیی خان چې موږ به کوو الیکشن چې کله وکړل په 1970 کې نو تقریبا د شیخ مجیب الرحمن هغه وخت کې دوه مین پارټیان وي یو پارټي د شیخ مجیب الرحمن پارټي و دا عوامي لیګ او یو د ذوالفقار علي بوټو پارټي و ذوالفقار علي بوټو هم ډیر زیات مشهور وکړه دا هغه د پارټي نوم پیپل پارټي اوس پیپل پارټي په مغربي پاکستان کې دی اوسنی پاکستان کې ډیر زیات مضبوطه او عوامي لیګ په بنگلاديش کې د شیخ مجیب الرحمن پارټي په بنگلاديش کې ډیر زیات مضبوطه و اوس چې کله الیکشن وشو کنه نو په الیکشن کې د عوامي لیګ نه دی دوی یو سل شپېته سیټه ګټلې یو سل شپېته او دی بټو والا ذوالفقار علي بوټو والا پارټي دوی یو اتیا سیټونه ګټلو او ظاهره خبره ده سیوا سیټونه خو د عوامي دي ګونو پاور خو اوس د دوی سره پکارو حکومت په ټول پاکستان کې حکومت د دوی پکارو خو په دغه ځای کې چې کله هغه نېشنل اسمبلی هغه اجلاس کېدو هغه دوی کینسل کو کنه نو شیخ مجیب الرحمن ته پته ولګی چې دا پاور اوس مال نه راکې پاور د حق کېدو د پارټي حق کېدو خو پاکستان دی مغربي پاکستان سره زیاتې وکړو چې په هغه ټایم کې ولاغه پاور ور نه کو بس هغه بغاوت په هغه ځای کې وکړو هغه خپل شپږ پوینټس بیا کې خودل 6 پوینټس چې یاره زمونږ په پروینشل اټانومي زمونږ بزان ل سیپریټ فارکس ریزرو زمونږ سیپریټ آرمي مونږ بزان ل کلیکشن اف ټیکسز کو ټیکسز په خپل راټول هغه شپږ پوینټس ورته کې خودل چې دا بر سره منی او په هغه کې ورسره هغه دوی نه منله هغه شانت کې دا پاور په دې مغربي پاکستان کې کنسنټریټډ ساتلو نو هغه نتیجه دار وته چې هغه دومره سخت بغاوت وکړو چې د هغه نه یو لایبریشن وار ودرېدو جنگي ازادي تر ودرېد هغه وی چې موږ به اوس د پاکستان خپل ازادي او خپل ملک جوړو او په هغه کې انډیا خپل مدد د شیخ مجیب الرحمن او د بنگلاديش وکړو ځکه چې د انډیا په خپل فائدہ کافي و او بیا په 1971 کې چې کوم جنگ وشو چې پاکستان په کې شکست وخوړو هغه تاسو مخامخ دي تاسو ته خپته ده صحیح شو خو اوس د هغه خلکو چې کله ازادي حاصله کړو نو د هغه خلک خو ډیر زیات خوشاله وکنه چې خواږه به اوس ملاويږي جنگ هم کړی د شهیدانو مر کړی دي اوس به خواږه ملاويږي جمهوریت به اوس راځي سچل وشو په دقیق پسې سچل وشو په 1973 کې چې کله د پرایم منسٹر په بنگلاديش جوړېدل کې بیا الیکشن وشو د ټول مشهور کس خداو نو د بلاش سیټونه وګټل نو د پرایم منسٹر شو په 1973 کې په 1903 کې د پرایم منسٹر شو 2 کال بعد په 1915 1975 کې د یو کانسټیټیوشنل امندمنت وکړو په آئین کې سترمیم وکړو اوس د دې ځای نه لوبه کېدل شروع شو د ځان د پاره د خپل پارټي د پاره تخزوال شروع شول د څه چلو کو د ځان پریزیډنټ کو صحیح شو ځان صدر کو او ځان د صدر کول نه بعد د ځان سره مکمل د اختیار داسې واغستو څنګه چې لکه یو قسم د ډیکټیټر سره دغه پسې د یو پارټي جوړ کړله ای پارټي ته موږ په تاریخ هغه سیستم چې کوم د جوړ کو هغه ته موږ وایو ون پارټي سیستم د څه جوړ کو بکسال دا یو اکرونیم دی صحیح شو دا یو ون پارټي سیستم جوړ کو او چې څومره بیوروکریټ شو څومره چې ملټري چیف شو څومره چې افسران شو یا څومره نور پولیټیکل پارټي شو هغه ټول ته ویل چې تاسو به دا یو پارټي جاین کوئ تاسو پلار به جاین کوئ دا بکسال چې کوم پولیټیکل پارټیز دا نه جاین کوي یا د دې د نظریاتو سره اختلاف ساتي هغه باندې به بین لګي هغه بل کېږي اوس په دغه ځای کې خلک رو دا هغه په ځل کې د بغاوت او رو سٹارټ کېدل شروع شول رو خلک د خلاف کېدل شروع شو چې د خدای ظالمه مونږ چې د پاکستان نه ازادي غسله او د دومره غټ جنگم کو هغه مونږ د دې ورځې لپاره کو چې دلته کې زمونږ سره جمهوریت اق جمهوریت خو تا په خپل رو پسې شي باندې پټانګي باندې هغه جمهوریت ته مطلب هغه چې کوم جمهوریت ته لپاره مونږ جنگ کړو خو تا په خپل تسنس کو
چې کوم پولیټیکل پارټي ستا سره اختلاف ساتي هغه ته ختمې د پارلیمنت پاور ته د ځان سره په لاس کې واغستو یو قسم د ډیکټیټر شوی فریډم اف سپیچ ته ختم کو چې څوک د دې نظریات سره اختلاف کوي هغه به بین کیږي د دې نه علاوه د پد کې وي چې دا کومې پارټیانې ریلیجیس پارټیانې مذهب د سیاست سره یو ځای کوي نو په هغوی باندې به هم بین نو په هغې کې وګورم مشهوره پارټي جماعت اسلامي په هغې باندې ښه مضبوط بین ولګېدو جماعت اسلامي دوی ښه مضبوط بین کړل جماعت اسلامي خلک هم ټول د دوی خلاف څه اوسه شو ښه مضبوطو او عام خلک هم ورو خلاف کېدل شروع شول چې دا خو هغه جمهوریت ورو ختمي کې دی خو هغه ډیکټیټرشپ طرف ته روان دی نو ګوره دلته کیسه چلو شو د اصل کې د یو اسټابلیشمنټ نه سړی خلاص کوم چې کوم د پاکستان د طرف نه یو اسټابلیشمنټ په دوی باندې زور د هغې نه خلاص کړ اصل کې دی لاړې انډین اسټابلیشمنټ طرف ته چونکې په دې جنګ په ازادۍ کې انډیا د سره مدد کړو ښه مضبوط مدد یې کړو نو ده به هغه کار کو چې کوم ورته انډیا ویل چې څنګه ورته انډیا اشاره کوله په هغې اشارو باندې به دی چلېدلو نو هغه د خلکو په ذهن کې ورو کېناستل شروع شول هغوی چې لکه مونږ خو د پاکستان طرف نه کوو زمونږ د پاکستان د ازادي اخیستل ځکه هم جنګ کړی دی خو زمونږ دا مطلب هم نه و چې مونږ به د انډیا په اشارو چلیږو دا خو اګین بل اسټابلیشمنټ دی او په دې کې چې کوم دا مذهبي خلکو دي خو بیا بیخي د دې خلاف و چې مونږ د پاکستان نه ازادي واخیستله د مسلمان نه ازادي واخیستله د هندو په اشارو به اوس چلیږو د هندو خو د سره نه نو د هغوی خو د سره خلاف شو په دقه ځای کې دا خبرې نه دا باران نه پټېدم نو د ناوې لاندې مې شپه شو هغه چل د دوی سره وشو نو د دوی په زړه کې هغه اور لګېدل شروع شو او د ورو د خلاف کېدل شروع شول هغه خلاف کېدل دونه وسیع حده پورې لاړل چې تقریبا همدغه بکسال پارټي چې د جوړه کړه زیات نه زیات اوه میاشتې وشو خلک د دومره خلاف شوي وو چې فوج د هغې نه فایده واخیسته چې خلک اسیم د خلاف ولاړلې اوس لاړ شه ملیټري کوپ وکړه فوج د په کور باندې حمله وکړه او په هغه ځای کې اعزازي نیټ کو ختم یې کو ویشتو لہذا اوس د دې نه عبرت زموږ د پاکستان ایلیټ کلچر له هم پکار دی چې کوم ایلیټ خلک دی یو قسم له اسټابلیشمنټ دی د غریب عوام حق وي هغوی هم لږ عبرت اخیستل پکار دی چې داسې چل کېدی شي ته سوچ وکړه په پښتونخوا کې څنګه د امن حالت ګډوډ شوي دي خلک ټول راپاڅېدلي دي بلوچستان کې خلک ستا خلاف شوي دي په ګلګت بلتستان کې خلک ستا خلاف شوي دي ته دې خلکو له دوی حقوق نه ورکړې دا به خامخا ستا خلاف کېږي نو داسې قسمه کارونه په هغه ځای کې بیا کېږي ځکه چې خلک په خپلو سوچ وکړي چې مونږ دا ملک آزاد کړی د دې دپاره و چې مونږ خود مختار یو زمونږ په خپلو وسایلو په خپله خاوره باندې خپل اختیار او نیکسټ په دې پسې وګوره دا چې کوم د لور و شیخ حسینه دې ته به هم سیمبل اف ډیموکراسي وي دې هم دا شو کول چې زه خو جمهوریت مینټین ساتم ورو پته په قلاره ولګېده چې دا خو ځان له یو ډیکټیټر و د هغې ځای خلک دا دې پوسټونه کوي ته یې کتلی شي په فیسبوک باندې ښه تا ته کلیام میلاویږي چې هغوی وایي چې شکر دی چې د دې شیخ حسینه ډیکټیټر نه خلاص شو څوک ورته وایي ښه دی چې د دې سیکولر ناګین نه خلاص شو څوک څه وایي او څوک څه وایي نو اصل کې دیم هغه قسم د ډیکټیټرشپ شروع کړو لکه اوس چې کوم الیکشن وشو بنگلاديش نېشنل پارټي هغه بایکاټ کړو جماعت اسلامي د ټوله بین کړو ته سوچ وکړه جماعت اسلامي نه د هغه لیډرز د نیولیو د ټکولیو بلاشه ول پکې پانسیانه ور کړې وي هغه نه پرې خودل الیکشن طرف ته هغه خپل سپیچ کول ته نه پرې خودل چې خپل رائے کې د عوام مخ ته دې نه پرې خودل بس حکومت به زمای خدا ډیکټیټرشپ دی کنه 2008 نه ول 2024 پورې او 2008 نه 2024 پورې دا پوره کریک ډاون د په جماعت اسلامي باندې دوی روانو هغه ګیر کړو هغه د الیکشن پروسس ته نه پرېښودل هغه چې څنګه سیاست کیږي او په جمهوریت ملک کې هغه شانته کې عملونه ته نه پرېښودل نو خلک په دې خلاف کېدل او د هغه وجه دا و چې دا په حق قدم تله په کم قدم چې د دې والد صاحب تلو چې سیکولر بنگلاديش او هغه فل د انډیا په سپورټ باندې ګوره دغلته کې نه د درې پارټي یو بنگلاديش نېشنل پارټي شو یو عوامي لیگ شو د دوی پارټي شو او بل جماعت اسلامي شو دا چې ته جنرال یو ګوري کنه دا پوره لیفټیسټ سیکولر حکومت غواړي چې د مذهب په پسې کار نه مذهب په کې لړکې جدا کوي چې د سیاست څخه کار نشته او دا فل د انډیا په سپورټ کې دي فل د انډیا په سپورټ کې او انډیا د دوی په سپورټ کې دا چې کوم خالد ضیا والا پارټي دا ته بچي اوري کنه چې پاکستاني خالد دا هغه چې وایي په دغه کې هغه د دې طرف نه مختلف قسمه احتجاجونه کېدل نو دا بنگلاديش نېشنل پارټي دوی د انډیا خلاف خود خپل مانیفیسټو ساتي خپل خبرې خپل منشور ساتي خود بیا په عمل کې چوغوري نو سناسه د انډیا طرف کوي د انډیا چې څوک مکمل خلاف نه جماعت اسلامي وځکه هغه وی چې دا کم حکومتونه قائمي کې په بنگلاديش کې نو موږ سیکولر حکومت نه منو حکومت با نظام با د الله تعالی پس مکه باندې د الله تعالی نظام چلیږي نو مطلب هغه خو مذهب د راتلو اسلام راتلو دین راتلو نو دا پوره دوی ته د رائټس په شکل کې قتل کېدل او د ټولو نه غټ مزاحمت او کریک ډاون او نیول او وال او ټکول هغه دوی د جماعت اسلامي والا کړو نو بس هغه هم پسې بیا راپاسېدل او څه خلک هم ورسره ودرېدل ځکه چې عام خلک هم بلا شی په غټ تعداد کې د دوی د حکومتونو نه تنګ شوي وو هغوی ته پته لګېدل چې دا باقي ډیکټیټرشپ دی دا هغه جمهوریت نه دی کوم جمهوریت چې مونږ د هغې دپاره جنګ کړی و واغستلو
او دلته کې ګوره یو بل سوال ستا په ذهن کې اوس راتلل پکار دی چې سر د دې په دې حکومتونو کې چې لکه بنگلاديش د پاکستان جدا شوی د ترقی څونه ترقی وکړه حقیقت د چې ترقی کړي و د دوی جی ډي پی خپ بره باندې تللی د دوی اکانومیک گروث هټیټ شوی دی خو دغه اکانومیک گروث صرف د دې حکومتونو شوی دی او حکومت خاص صرف د یو څو خاندانونو په لاس کې بس مطلب دا دی چې دغه یو څو خاندانونو په کې مزي کولې باقي خلک اقشن په غربت کې پراته مثال د انډیا دی چې د انډیا په اشارو چلیږي او د انډیا په شانتي به کنه د انډیا کته اکانومي وګوري څومره مضبوطه ده نن سبا ورلد 5م نمبر تقریبا چې دا غوي اکانومي ده د چاینا او د رشیا او د امریکا سره ډغره وای په ټکنالوژي کې هم کافي مخکې دي خو عام عوامي وګوره دا د حکومت خبره ده جی ډي پی او د غوي اکانومیک گروث او جی ډي پی پر کیپټا انکم او دا وغیرہ چې وګوري یا نامینل جی ډي پی دا د حکومت ده ته عام عوام وګوره عام عوامي دولګي نمرې د انډیا د اسرائیل په فوج کې چې د ټیم کې د جنگ په حالت کې د غو برتیانې کوي صرف د دې لپاره چې لګي او سپیسي راته ملاوي شي ستنخوا راته ملاوي شي د مجبورۍ نه کوي د غو انټرویوز ریکارډ دي ته کتل شي د پټلې په غاړه باندې اوسم دولګي نه غو مری کورونه نشته د سر پټولو زی نشته خلک مال نیوټریشن د حد نه سیوا د اوسم الته خلک دومره غریب دي دغه شان د حکومت د دوی اکانومي ډیره خروانه وړي خپل په صحیح طریقې سره روانه کړو خو په خلکو کې غربت او څنګه وزتا ته د ایشین ډیولپمنٹ بانک لګوانته کې ډیټیلز خما دا ډیټیلز ایشین ډیولپمنٹ بانک سروې کړی دا واغې د په 2024 کې ښه ای ډي بي ولا ایشین ډیولپمنٹ بانک والا چې په بنگلاديش کې 18.7% خلک نه دي د غربت د لکیر نخکته ژوند تیری د پاورټي لاین نخکته ژوند تیری زه تعلق په پاورټي لاین پوهه کم ته بل اګنور پوه شي د ایشین ډیولپمنٹ بانک مطابق چې څوک اوس په 2024 کې د 2.15 ډالر نه پر ډے روزانه 2.15 ډالر نه کمی پیسې ګټي کنه د غربت د لکیر نه ښکته دي دا که زه تا ته کنورټ کوم په پیسو کې نو تقریبا 600 روپۍ راځي پاکستاني روپۍ نو چې د ورځې سړی د 600 روپو نم کمی روپۍ ګټي به څومره غریبي 18.7% خلک 18% خلک دا د پاورټي لاین نه ښکته دي دا تقریبا که زه تا ته کنورټ کوم کنه دا زما ورور راځي د دوی تقریبا 16-17 کروڑ آبادي د 16 کروڑ بوالي په 16 کروڑ کې 3 کروڑ خلک راځي 3 کروڑ خلک د غربت د لکیر نه ښکته یو غربت لکیر یو د غربت لکیر نه ښکته دا غي نه ښکته د ژوند تیری د 600 نم کمی روپۍ غي د ورځ یاغي ملاوي غي خپل گزاره څنګه کوي 3 کروڑ خلک دومره الته کې حالات خراب دي د خلکو او د دې نه علاوه ایشین ډیولپمنٹ بانک ولا سروې کړی و چې کېدې شي دا خلک انکریز شي را روان کړه دا 2023 سروې دا اوسنه کال 2024 کې بلا 4.9% سیواواله دي کې راشي خلک به پکې نور غریبانان شي هغه 4.9% خو دوی صرف پریډکشن کړي خبره سیوا سمره شو 5.1% د حد نه ورپسې سیوا شو دی خو وګوره تقریبا 15 لک خلک دا راځي 15 لک خلک پکې نور هغه شامل شو چې د غربت د لکیر نه ښکته ژوند تیری نو ته سوچ کولای شي د خلکو الته کې څه حالو الته کې بیروزګاری کافی د حد نه سیوا شوی او ان امپلایمنت په دې وجه باندې خو چې کوم دا کوټا سیستم دی د دوی په حکومت کې د عدالت نه دی د عدالت واپس بحال کو چیرې په سرکاري جابونو کې به کوټا سیستمي 10% چې چا د بنگلاديش د ازادي جنگ کړي دا غوي د بچوي 10% نو خلک پسره وته چې یو خدا حل د غربت بل روزګارونه نشته باغې د پاسه مونږ مهنت وکړو چې چرته کې سرکاري جاب راته ملاوي شي چې خپل کور وساتو خپل بچي وساتو او تاسو پکې سر خاص خاندانونو بیا د غي بچو کړوسو ردو پردول دومره فیسیلیټیز دومره مراعات ورکوي چې حکومت خو دا غوي دی مزي خو غوي وکړي اکانومي د حکومت خدای مطلب د غویم جیب خده او ورسره ولدل کې دا جابونه ورکوي نو دا چې خیرات دي نو سټوډنټس را پاسې دي چې سټوډنټس را پاسې دي نو بیا چې کم مثال کے طور پر جماعت اسلامی والے شو دسی پکې نور اسلامیک تنظیمونه شو دسی بنگلاديش نېشنل پارټي شو چې وی چې را دا حکومت نه دا حکومت چې لرشوي نه دا فریډم فایټرز دا انسیسټرل لینیج نه شیخ مجیب الرحمن بیا دا غلو بیا پسې د راځه دا چې لرشوي نه دا ډیکټیټران دي دا چې لرشوي نه بنگلاديش نه حقيقي نو هغه د سټوډنټ سره ودرېدل سټوډنټس دا غو سره ودرېدل واغه احتجاج دومره ګرم شو چې شیخ حسینا نه ریزنیشن واغستو او وی لګل اوس الته خلک خوشحالیانه مناوخي چې اوس بدلته کې مونږ برابر جمهوریت قائمونو او وی پزړه کې هغه نفرت دومره سیوا شوی چې هغه کمی فاونډینګ فادر مطلب چا ولا بنگلاديش آزاد کړو بانیو دا هغه بوتونه مارتول چې دا تا زمونږ سره ډوک پوک کړی دی تا زمونږ د پر جمهوریت نه دی اغسته واپس دی یو اسټابلیشمنت نه دی راوستو نو بل اسټابلیشمنت دی نه کړو او هغه اسټابلیشمنت چا دی هغه د انډیا دی زما یو لیکچر دی هغه تاسو ګورئ دا هغه لیکچر نوم دی 3 اسټابلیشمنت آی تھنک سو چې په دنیا کې 3 غړغړ اسټابلیشمنټس هغه نه ممتا ته بلا شي خبره کلیر شي هغه ته وګوره نو اوس انډیا والا د کار کړی چې دا حکومت خو چې په دغه ځای کې واوړي نو انډیا ته پته ولګي چې دا حکومت راته اوس پرو پاکستان ښکاري دا مالکار کته شي
نو انډیا هم په دغه ځای کې اکټیو شوله. ګوره څنګه چې په یو ځای کې څه مسله راشي که نه او هغه مسله د یونایټډ سټیټس د امریکې خلاف ځي نو امریکا څه وایي خبرې وایي دغلته کې جمهوریت ته خطره ده سیده ځان هلته ورسوي جمهوریت ته خطره ده نو ځان پکې ورننه باسي حمله وکړي یو څه وکړي بل څه وکړي جمهوریت په باندې لاړ شي. هغه کار انډیا اوس دلته کوي چې لکه په بنګلادیش کې چې دا کوم حکومت تخته واوړې ده که نه اوس دا نوي کسان راتلو والي دي نګران حکومت به اوس قایمیږي ځکه چې کوم سټوډنټس وو هغوی دا مو وي چې دا فوجي حکومت چې کوم مخامخ راغلی فوجي حکومت هم ګورئ مونږ نه مودو مونږ دا خواري د جمهوریت دپاره کړې ده نګران حکومت د قایم شي او پراپر طریقې سره د ووټینګ وشي او چې خلک څه غواړي هغه دې وشي جمهوریت په صحیح معنو کې جمهوریت راشي. صحیح شو. نو دوی اوس چې دا کوم حکومت دغلته کې راځي نو دغلته هندوانو ته خطره ده هندوانو ته نو څه چې کړی خپل بي اس اف آرمي خپل فوج هغه ګیر چاپیره د بنگلادیش نه داسې ودرولې د انډیا خو د بنگلادیش نه ګیر چاپیره ده کنه دلته هم دلته هغه چکن نیک دی دلته کې انډیا دلته خلیجي بنگال دی نو ګیر چاپیره خپل فوجیان دغلته کې ودرولې دي اوس د دوی سې اراده دغه به تاسو مخکې پته ولګي خو اراده هم دا که د بنگلادیش نه څه اخو دی خو حرکت کېدو نو چې مونږ رډي یو ځکه دوی ته اوس د شخکاری چې زمونږ چې کوم د پرلې والا پارټي و چې زمونږ په اشارو باندې بچلېدل چې هلته کې ورته خلکو ډیکټیټر ویل شیخ حسینه خو دې خو راوتښتېده حکومت خو د هغې واوړېدو چې د هغې حکومت واوړېدو د هغې خلاف خلک د هغې خلاف خلک مطلب زمونږ خلاف خلک نو دوی اوس ګیر چاپېره په دې ځای کې خپله آرمي ودرولې ده. نو دا هغه ریزن و چې دغې حکومت څه چل وکړو دا کم چا چې د بنګلادیش ازادو د کم پارټۍ چې د بنګلادیش ازادو چې په کم سوچ باندې چې ایلیټ کلچر نه چې کم خاص خلک حکومت په خپل لاس کې کنټرول ساتي او غریبو خلکو ته د هغوی حقوق نه میلاویږي د هغوی وسایلو د هغوی په خاوره باندې د هغوی اختیار نه وي دا به دوی ته میلاو شي د دې دپاره جنګ کړی او بنګلادیش آزاد کړی او د یو ځای نه یو اسټیبلیشمنټ نه آزاد کړو نو په بل اسټیبلیشمنټ کې ونښتل هغوی ته د هغوی حقوق هغه شانته کې میلاو نه شو نو په هغې وجه باندې هغه غم غوسه په هغې کې سیوا وه. اوس ګوره د دې نه دقه عبرت نه دا عبرت دا همدې پاکستان نه هم اخیستل پکار دی چې په دې پاکستان کې کوم دا ایلیټ کلچر روان دی دا جماعت اسلامي وستلی ده که نه په اسلام آباد کې درنه کوي د څه شي خلاف کوي د دقه ایلیټ کلچر خلاف چې کوم مثال کې طور پر پاغي کې یو د آی پی پیز په شکل کې دی ناسته یو ډریکولا د ناسته چې څومره پیسې د بجلی د بیلونو په شکل کې د عوامو د سرمنو نه ایستې چې کنو قمرتي وباسي ګینې داسې حتی عوام مجبور کړي چې ته بجلی مه استعمالوه د کاڼي په دور کې پاتې شه نو دا یو ایلیټ کلچر دلته روان دی دلته کې څه خاص خاندانونه د دې عوامو نه د دې عوامو په ټیکسونو په پیسو باندې مزي کولی شي هغوی ته مراعات هغوی ته فیسیلیټیز او عوام ډېر زیات سخت ګیر او سخت خراب دي د هغې د وجې نه د حالات داسې شوي چې په پښتونخوا کې احتجاج په بلوچستان کې احتجاج په ګلګت بلتستان کې احتجاج دا سوچ دوی لم پکار دی دلته کوم توجه پکار ده ګینې دا حالات دلته کوم بیا اني ټایم د بنګلادیش په شان کې کېدی شي او ګډوډېدلی شي نو لہذا د هغې نه مخکې که دې توجه وکړي په پراپر طریقه باندې دا مسایل حل کړي خلکو له د هغوی حقوق ورکړي پروینشل اټانومي ورکړي خلکو ته د هغوی په ځایونو کې ډیولپمنټ والا کارونه وکړي ترقي کارونه وکړي نو خلک به یو موټی بیا په یو نظریه باندې ودرېږي ستاسو په خیال باندې که داسې مسایل زموږ په ملک کې چې کوم دي د هغې حل څه کېدی شي بهترین څه حل کېدی شي د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر